روسیه وایي نړیوالو په 20 کلونو کې د افغانستان د ثبات لپاره هیڅ کار نه دی کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف په افغانستان کې روان خراب امنیتي وضعیت ته په کتو ویلي دي چې ښایي دغه هیواد وضعیت نور هم پسې خراب شي. هغه زیاته کړې په دې صورت کې دوی د خپل ملګرو هیوادونو د امنیت خوندیتوب ته چمتو دي او روسیه به په تاجکستان کې له خپلې پوځي اډې څخه کار واخلي څو په سیمه کې خپل ملګرو امنیت خوندي کړي. نوموړي نړیوال ملامت کړي چې په وینا یې 2 لسیزو په تېرېدو په دغه هیواد کې د ثبات لپاره هیڅ کار نه دی کړی. نوموړي دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې تاجکستان پرون د افغان تاجک پولې د امنیت ساتنې لپاره د دغې پولې په اوږدو کې شاوخوا 100,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د تاجکستان دولتي رسنۍ وایي امام علي رحمان د افغانستان او روسیې د مشرانو ترڅنګ د سیمې له یو شمېر هیوادونو او متحدینو له مشرانو سره د اړیکې تر نیولو وروسته افغان پولې ته څیرمه 100,000 پوځیان د ځای پر ځای کولو پریکړه کړې ده. بلې خوا روسیې ویلي دوی په افغانستان کې پر روان تاوتریخوالي ځانګړې توګه تاجکستان پولې ته څیرمه پر خرابېدونکي امنیتي وضعیت اندېښمن دي. د راپورونو له مخې روسیې ویلي په دغه هیواد کې روسانو پوځي اډه چمتو ده چې د افغان تاجک پولې په ساتلو کې د تاجکستان سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې راپورونو کې ویل شوي چې روسیه او تاجکستان افغانستان پولې ته څیرمه ګډ نظامي تمرینات پیل کړي دي. په دې تمریناتو کې هوایي او ځمکني ځواکونه برخه اخلي او تر ډیره د هوایي بریدونو په برخه کې پوځي تمرینات ترسره کوي. د تاجکستان امنیتي چارواکي ویلي دوی هڅه کوي احتمالي ګواښونو پر وخت دفاع کړي. تر دې تمریناتو یو ورځ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي و چې دوی د اړتیا په صورت کې له تاجکستان سره د امنیت په تامین کې همکاري کوي. د تاجکستان ولسمشر د افغانستان له ولسمشر سره هم خبرې کړې وې او د دغې سیمې د امنیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې وې. دواړو لورو له یو بل سره همکاري ژمنه هم کړې وه.